کړو پنر دا وطن بیا راغونا دا مکړی د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دی موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه منځنی اختلاف ختم کړئ یووالی منځنی اختلاف ختم کړئ یووالی اوس کوو د یو بل څخه مننه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه کړو پنر دا وطن بیا راغونا دا مکړی د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دی موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه کړو پنر دا وطن بیا راغونا دا مکړی د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دی موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه د هېواد زخمي سینې ته به ټکور شي د هېواد زخمي سینې ته به ټکور شي امارات به یې کوي نور درملنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه امارات به یې کوي نور درملنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه کړو پنر دا وطن بیا راغونا دا مکړی د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دی موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه په ښارونو او په غرو کې آزاد ګرځو په ښارونو او په غرو کې آزاد ګرځو سجده د شکر غاړې دغه کړنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه سجده د شکر غاړې دغه کړنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه کړو پنر دا وطن بیا راغونا دا مکړی د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دی موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه د نفرت کډې بار کړي ورار ولدي د نفرت کډې بار کړي ورار ولدي افغانانو کې اوس نسته ورار وژنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه افغانانو کې اوس نسته ورار وژنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه کړو پنر دا وطن بیا راغونا دا مکړی د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دی موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه د سراج افغان وران وطن آباد د سراج افغان وران وطن آباد دا د پاک رب ذوالجلال د پیرزونه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه دا د پاک رب ذوالجلال د پیرزونه موږ کوو د هر افغان دفاع ساتنه کړو پنر دا وطن بیا راغونا دا مکړی د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دی
مشکو دا هر افغان دفاع ساتنا مشکو دا هر افغان دفاع ساتنا کړو پنر دا وطن بیره غونا دا مکړه د ملت سره ژمنه دا چې ساده امن اخلي پارام دي مشکو دا هر افغان دفاع ساتنا مشکو دا هر افغان دفاع ساتنا هر افغان دفاع ساتنا. با آغاز عملی کار امی پروژه یک انستیتوت تکنیکی جور میشه که بخش تئوری ازی در خود همون انستیتوت در زاده میشه به خاطر از که کار عملی ما می داشته باشیم به مسئولین هم تئوری در زاده میشه و هم کار عملی از این موقع استفاده میکنیم و انشالله امید داریم تا ختم از این پروژه 300 الی 500 کادر فنی در بخش‌های مختلف داشته باشیم. در کمیونیکیشن پاور که در بخش مخابراتی می باشه، سیگنالینگ می باشه، در بخش سروی و دیزاین و نیازمندی کشور می خواهیم پوره کنیم که دیگه در آینده بخیر از خارج ما و شما کس نخواهیم. کادرهای داخلی داشته باشیم. پروگرام طور است صاحب که پروگرام‌های کوتاه مدت 3 ماه الی 6 ماه ولی با ختم از این پروژه یک مکمل میشه. به خاطر اینکه ما چند اتاپ داریم که عملی می خواهیم به مسئولین نشان بدیم.